باکولس ولایت نرګي سیمې ته روان یو. کوټر راونه یې خیسره بدرنګ کړی یې هیڅ ریپیر نه جوړ کړای دا رئیس سلامونه ملګرو، هیله ده چې جوړ به وای تازه به وای ملګرو. نن ورځ د ملګرو سره د باکولس ولایت نرګي سیمې ته روان یو. موږ غوښتل چې تاسو ته یو ولاګ ترتیب کړم. ملګري را سره دي، نور ملګري هم را سره دي، دوی مخته را څخه تېر شوي دي، موږ به هم مخته ورو ورو پسې ورځو. تاسو ته د باکولس ولایت ښکلې د نرګي سیمه تاسو وینم، هغه ډېر ښایسته ځای دی. هغه ځای په تاسو ننداره کوم، تر اخره زموږ سره پاتې شئ. साथ कर रहा है बात को तरफ इंशाल्लाह
ملګری علي شیرې تر ورسېدي تر ځای به زور نه تېر شوې بس ما ته روونې څه ولاګ ته کې به وایو بیګه ما ته په سکوټر راونه یې ښایسته بدرنګ کړی یې دا وایسه شاهین صاحب وایسه غیر پیر نه جوړ کړای دا وایسه رئیس علي شیر در کوئی رقم ته لګینا کا شوی دی خیر مې لیکن بل رنگ سلور کې رئیس سامان ته ولای که پاس ورغلی علي شیر ته پاس ملګری وډا پی وډی غیر وو دې نورمال دي ته چې لګینا کا شوی دی دا شوالي ما پکاړه و چې حواله سیار تنهار سره ده افغان صاحب نو وایته لار پیدا افغان رکھتا ہے 33 ग्रुप ته نوای داخل شوی ده افغان صاحب سلام کې ورچا انا بچ هغه ده دیوانا صاحب السلام علیکم مرګری جوړ وای تاسو السلام علیکم ملګرو یارانو د سپینو زریغ وای جوړ وای تاسو وای تندرست وای هغه کنده چې تاسو ډیر پینځه دوه تابه خلاګه دو دینه خېسلا وینا خطر ډیر پینځه شروع شوی 33 ग्रुप मुकम्मल तैयार है ग्रुप हमकार साहब को तैयार था इंशाल्लाह नी गुनेरी जेता कुशल गुनेरी जेता करो हुआ इंशाल्लाह दा फेवरेट खनूर मारे को तैयार एवा पता क्या रही सामान यायची वाता पाय होय वतन बिया का जान रुगाय नते का बियाला बिना गाडतो बच्चा गाठ वीडियो तो عمر کریه سینرګی تر ورځ دي ډېر ستړون کې مزال ډېر ستړی کړي ځکه سکوټر سره راوي ډېر یار ډېر وګداوا دا نه خیاط الله دې رئیس صاحب در سره دي تر ورځ دي څنګه رئیس سامان ته والله بالکل دمره نورمال په دې حالت کې ورسېدي نو وطن مینه خطر ور پینځه راځي غا په بعد سکوټر نه خراب شو ګسام زله جام شو داس جام کری صاحب دې ویلوړ دي ځان نه راځون تیار غلي ته خال دې کسندر غلي دې سمیدا چې بټیم به واخ غلي مسکین ټیم ده ये रंगी मुसम दाइबी का मड़ाया तो खड़ाली मड़ाई बाप सफरी ये
ملګری ملګری ته زړه وای د کیسه به کې ګمان ورینګي کیږي مسعود مسپخین به بچی دی میګه سر ورته دی ماړه په سکوټر وړي ته خدای خبرې چې به په شي یې کنه پر سله تم چوالي دي سامان پته نه لګي خیا دا بچی به سیخ وی کنه ولا خم مې که شاید نه راځي پته ولا کې څه ونه جوړ او سکوټر کې وزن 10 ورځه ولا خو یو ورته ولا امان الله به سره ولا چې څه بونه جوړ شول څه به وکي دا نس مړی خوري به بچی دی خبرې آشنا مونږ د مسپخین یا نو یې څه د مونږ د ډېر دا منیر او سمنیر جان نیرا سولی نه دی ولا مده مسعود همکار صاحب سترګ ستړي شي کوی په یار کې دا سم مصروف دی رئیس سامان تلای دا سم مصروف دی او چاټ پټ ملګری نه خاطر شوی د زنګیناب سوایم یای چې په وطن بیا لا وینا رغلل نیم جون کیستان نیم کوړه کټ دینه دغه چې زره جوړ کی پوتی دی کسرګه جون کی په تشنګ دی یا زنګیناب سوایم په یار نرته کې ډېر پورا السلام علیکم ملګری ستړي ماشه یوانی مټه کوم وایي چې یارانو یو تل بل سره کوي یارانو یو تل بل سره کوي ما د منځرس یاران لیدل چې خبر شول بالکل تکبر سړی په څه خبره وکي تکبر سړی په څه خبره وکي تکبر سړی په څه خبره وکي څومره خامه څه سهاره زندگی ده بالکل یو بل تا وایم وای چې اې د درګي ډنډ چې ناره خدای د ما ورنه وا اې د بخانه خلک یادګار خدای د ما یار چې د غنمه لوینه کار دی ونیم جن کې د دې ونیم جن کې کوړه پټه دی سمړی څنګه وګي مرینه راخو زه صح وګایم ما بس هم کار سم شول ارڅو مدد دې اس خلی چې ملګری زه ته خپایم سکوټران سامان وړلو ډیر به خراب شي ولای کام کار څه خلک مال ته داسې چک نه یخي دی صحیح صاحب لا کیا تا سارو نسګي سر دې کټ ورته شوی وګ سر گئے سر ما داسې ګړو شو داسې خلوص دا وسه دیوانا کمانډا سر پریمین زره کمانډو سر دې تو نکړو والا دایله پوزیشن سیټ کو نشي دغه نه پخته وتا انا आज के मलकरी नरा सने जण की आज एक लंबी नरा मिग मړای خوري وطن ته خایم مسردا می سره خیره پر پته شای خدای شو کتب ترتیب سیخته خټنده دای انا ول خما خاين شای یا نه تنها دې لاګیا دې مړای خوري ها وکه ته تاو
ملګری او حالات ډېر خراب دي ګودا د ورنګي هغه د لګ لګ سوس کې دي ولار ورسېدي په څه خورایو او دې ځکه تام نشوي ورنګي د ورون سوي نه ګودا کې ده پلان دای نرب سلوټ شي زه تاسو ته د زینه سه ویډیو شټ نه خلا مدد سوټ سره